سلامونه د کرکټ مینوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان لوبډلې د سیریز درېیمه او وروستۍ لوبه هم په ستر توپیر سره وبایلل او افغان لوبډلې په دې سره د درې نړیوالو یو ورځنۍ لوبو سیریز په 3-0 سره وبایلي. افغان لوبډلې چې په نړیوال جام کې کم نوم ګټلی و، په نړیوال جام کې ډېرې زبردسته کارکردګۍ کړې وې، لوبغاړي ډېر ښه ځلېدلي وه، لوبغاړي ډېر ښه فټ وه. خو د نړیوال جام څخه وروسته دا لومړی د 500 ورځو لوبو سیریز دی چې افغان لوبډله په 3-0 سره ماته خوري. دا چې افغان لوبغاړي ډېری وخت په لیګونو کې مصروفه دي چې نړیوال جام خلاص شوی دی، افغان لوبغاړي یو لیګ او بل لیګ لوبوي چې نتیجه تاسو په دې سیریز کې ولیدل. فضل حق فاروقي چې د دوبۍ په لیګ کې په ټاپ ویکټ ټیکرانو کې و، د افغانستان لپاره یوازې یوه ویکټه ترلاسه کړه. داسې نور ډېر لوبغاړي په افغان لوبډله کې یوازې 3 فټ لوبغاړي دي. ابراهیم زدران، رحمت شاه زرمتی او عظمت الله عمرزی هغه لوبغاړي دي چې فټ لوبغاړي دي او په هر حال کې د افغانستان لپاره ښې لوبې کړي دي. که په یوه لوبه کې ونه ځلیږي، په بله لوبه کې بیا ځلیږي. تاسو رحمت شاه ولیدئ چې بیک ټو بیک 5 سیزې وهلې، په تېره لوبه کې هم 5 سیزه وهلې وه، نن یې بیا 15 منډې جوړې کړې. عظمت عمرزی چې په لومړۍ لوبه کې 149 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې وې، نن یې 450 منډې جوړې کړې. او ابراهیم زدران چې بیا په لومړۍ لوبه کې ناکامه سوی و، نن رن اوټ سو، په دویمه لوبه کې بیا 5 سیزه ووهله. نو نور افغان لوبډله په دې سیریز کې 100% ناکامه سول او په وروستۍ لوبه کې هم یوه ستره ماته وخوړل. افغان لوبډلې چې تېرې 2 لوبې په ستر توپیر باندې بایللې وې او پیچ د بیټسمینانو سره ډېره زیاته مرسته کول، نن هم د تېر په څېر یو ځل بیا پیچ د بیټسمینانو سره مرسته کول. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا افغانستان ته 382 منډې هدف ورکړي وو، په دویمه لوبه کې بیا 309 منډې. افغان لوبډلې چې نن د لوبې پچه وګټل، غوره یې وګڼله چې لومړی بیټینګ ترسره کړي او سریلانکا ته غټ هدف وټاکي. چې ابراهیم زدران رن اوټ سو، رحمت شاه او ګوربز په سویپ شاټ وهلو کې ناکامه راغله او خپلې ویکټ یې له لاسه ورکړې. ګوربز چې د ډېر وخت وروسته یې نن 48 منډې جوړې کړې، خو دا منډې بسنه نه کوي، باید دی په هره لوبه کې وځلیږي. که په یوه کې نه وي، په بله کې دې ځلیږي. خو دا چې دی مسلسل ناکامه روان و، په دغه 48 منډو جوړولو یې د مینوالو خوله یو څه د ځان څخه واړول. رحمت شاه 15 منډې جوړې کړې، عظمت عمرزي نن 450 منډې جوړې کړې. خوندوره لوبه یې ترسره کړه، خو دی هم په سویپ شاټ وهلو کې ناکامه راغلی. حشمت شاهدي د یو کپتان په توګه هیڅ په دې سیریز کې ونه کړل، یعنی په ټول سیریز کې که زه تاسو ته ووایم 13 22 داسې منډې په 3 سره لوبو کې ترسره کړې. په ټیسټ لوبه کې ناکامه، په 500 ورځو لوبو کې ناکامه، د یو کپتان په توګه چې پر ده باندې ډېر زیات مسؤلیت دی، هیڅ یې ونه کړه. اکرام علي خیل چې نن بیا په خپل پوزیشن باندې راغلی، زبردسته بهترینه زړوره لوبه یې ترسره کړه، خو بدبختانه چې دی هم بولډ اوټ سو، هیڅ پوه نه سو چې څنګه بال په ویکټو کې وموښتی. خوندور لوبغاړی دی، مخکې په تېرو لوبو کې چې شاته راوستی نو هلته یې ښه نتیجه نه ورکوله. نن چې یو څه مخته بیټینګ ته راوستل سو نو ډېر ښه شاټونه یې وهل، بهترینه لوبه یې ترسره کړل او مینوالو یې هم ډېر زیات تشویق کړي. په کیپینګ کې بیا ګوته خوږ سوه چې پر ځای باندې بیرته رحمان الله ګوربز کیپینګ ترسره کړ. نو افغان لوبډلې په دې سیریز کې واقعا ډېرې غلطیانې وکړې، ناکامه سیریز یې ترسره کړ. په بیټینګ، فیلډینګ او بالینګ کې ډېرې ناکامه لوبې ترسره کړې. یعنی افغان لوبډلې په دې سیریز کې هیڅ داسې کار ونه کړ چې هغه دې سړی وستایي. په لومړۍ لوبه کې چې یوازې عظمت عمرزي او محمد نبي چې سلیزې ووهلې او غټ پارټنرشپ یې وکړ او 319 منډې جوړې کړې، هغه یې د ستایلو وړ دی. نو ټول سیریز افغان لوبډلې ناکامه ترسره کړ، ناکامه بیټینګ، ناکامه فیلډینګ او ناکامه بالینګ یې ترسره کړ. خو بله خبره ده چې شرف الدین اشرف نن د احتیاطي لوبغاړو څخه راواخیستل سو، په رسمي لوبډله کې ولوبول سو. حال دا چې په احتیاطي لوبغاړو کې شاهد الله کمال هم و، بلال سمیع هم و، عبدالرحمن رحماني هم و. عبدالرحمن رحماني چې یو شار لونډر دی، شاهد الله کمال چې یو ډېر ښه بیټر دی، همداسې بلال سمیع چې یو ډېر ښه فاسټ بالر دی، هغه د احتیاطي لوبغاړو څخه نه راخیستل کېږي په رسمي لوبډله کې چې ولوبول سي. خو شرف الدین اشرف بیا په کوم اساس باندې راوستل کېږي؟ په 4 اورونو کې تاسو وګورئ څو منډې ورکړې او په بیټینګ کې یوازې 4 منډې ترلاسه کړې، چې دا د ده کارکردګي ده، ځکه دی په کرکټ بورډ کې ډېره قوي واسطه لري. د چا پلار یې د لوبډلې څخه نسي لرې کولی. په 100 ورځه لوبډله کې به دی، په 500 ورځه لوبډله کې به دی، په ټیسټ لوبډله کې به دی، ځکه د میرویس اشرف ورور دی که وراره دی. نو ډېره قوي واسطه لري. فرید ملک چې مسلسل ناکامه دی، په لومړۍ لوبه کې هم یو څه ښه بالینګ یې ترسره کړ، خو نن بیا ناکامه و. د ځوانانو خبره درته کوم، ځوانان که تاسو غواړئ، ځوانان لوبول کېږي نه. په دې سیریز کې تاسو وکتل چې ریاض حسن
په دې سیریز کې تاسو وکتل چې ریاض حسن او نوید زدران ناست دي، خو د احتیاطي لوبغاړو څخه لوبغاړی راځي په رسمي لوبډله کې لوبیږي. نو که په شلوریزه لوبډله کې ځوانان غواړي هم یوازې به ستاسو په سترګو کې خاورې در اچول کیږي او تاسو ته به ویل کیږي ستاسو په وړاندې به په لوبډله کې ځوان اخیستل کیږي چې دا د ځوان مو واخیستي او ځوان به هم خوشحاله کیږي چې د دوبۍ چکر به ووهم، د سریلانکا چکر به ووهم او یوازې د اوبو چلولو لپاره یې بوځي، نور د لوبېدو چانس دوی ته نشته. دا د مسلسل په سیریزونو کې موږ تاسو وینو چې ځوانان په لوبډلو کې اخیستل کیږي، هلته بیول کیږي، یوازې د اوبو دنده ورکړل سوې ده. نو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې دغه ستونزې حل سي او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې لوبډله یو ځل بیا کمبیک وکړي. دا چې شلوریزه سیریز پاته دی، په شلوریزه سیریز کې په دې هیله چې لوبډله یو ځل بیا کمبیک وکړي، ښه لوبه ترسره کړي د سریلانکا پر وړاندې او د شلوریزه سیریز ځینې وګټو. دا چې افغان لوبډلې په ټیسټ کې 50 منډې هدف ټاکلی و، 500 اوریزه سیریز کې 3-0 سره ماتې وخوړلې. نو واقعا د خواشینۍ ځای دی چې افغان لوبډله د سریلانکا څخه 4 لوبې مسلسل بایلي. نو خدای دې وکړي چې په شلوریزه سیریز کې ښه کمبیک وکړي، هغه لوبغاړي ولوبوي چې حق او وړتیا یې جوړیږي.